ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له یوې مرموزې وژنې کوو. د ولسمشر غني او ساتونکی قیام الدین مقصودي تېره شپه په پغمان کې د نامعلومو وسله والو لخوا ترور شوی. کورنیو چارو وزارت وایي د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړي دي. ولسمشر ماڼۍ د ولسمشر غني د تازه فرمان له مخې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت نوماند او سرپرست وزیر وټاکل شو. خوشحال سادات جنرال خوشحال سادات د کورنیو چارو وزارت د محافظت امیر رئیس وټاکل شو. له دې وړاندې خوشحال سادات د کورنیو چارو وزارت د ستر امنیتي معین په توګه دنده ترسره کړې وه. عاطف مشل پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل وایي د تورخم او سپین بولدک له لارې به د روانې اپریل میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په یوه طرفه ډول خوشي شي. مشل زیاته کړې چې هره ورځ به زر تنو ته له دغو لارو د اوښتو زمینه مساعده شي. د مشل په خبره دا لارې به یوازې د هغه کسانو پر مخ خلاصې وي چې خیبر پښتونخوا او پاکستان ته راغلي وي او ویزه ولري. تورخم ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي له پاکستانه د راستنېدونکو کسانو لپاره یې کم چمتو کړی او څوک چې راځي 14 ورځې به دلته کرنتین کیږي او له هغه وروسته به کورونو ته ستنېږي. پاکستان وایي له افغان حکومت سره تر خبرو وروسته دې ته تیار شوي چې سوداګریزو کاروانونو ته د تېرېدو اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت ویلي دمګړۍ د افغان سوداګرو تر 10,000 پورې کانټینر په کراچۍ بندر کې او د 4,000 په شاوخوا کې په چمن او تورخم کې ولاړ دي. د دوی په وینا د افغان حکومت له غوښتنې وروسته پاکستاني حکومت پریکړه کړې چې دغه سوداګریزو کاروانونو ته د تېرېدو اجازه ورکړي، خو موټر چلوونکي او ورسره مل کسان به ځانګړي روغتیایي تدابیر په پام کې نیسي. طالبان ویلي هغه بندیان چې ټاکل شوي د افغان حکومت له بندخونو خوشي شي بیا به د جګړې لیکو ته نه ورځي. د طالبانو په خبره له افغان حکومت سره د بندیانو پر خوشي کولو لا هم خبرې روانې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې په وار ویلي تر هغه به طالب بندیان خوشي نه کړي تر څو چې دغه ډله ضمانت ورکړي چې ملګري بیا جنګ ته نه ستنېږي. تر اوسه رسما د افغان حکومت له بندخونو د طالبانو د بندیانو خوشي کېدو بهیر نه دی پیل شوی. وروستی خبر دا دی چې د کرنې وزارت وایي چې د کابل د مرکز په ګډون په 14 ولسوالیو کې پر 200,000 بېوزله کورنیو 10,000 ټنه غنم ویشل کیږي، خو ویل کیږي په دغه پروسه کې حقدار ته نه سپارل کیږي او خیانت پکې کیږي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.